حاجی دا کم نسل وتول دا کراغ دی کراغ. لیکن کراس دی دا وریم کراس ښه دا یم کراسه ده یو جوړه ولاړ ده راځه چې فلم جوړ کړه ولاړ شه ښه بل دا بالکل د رمې سانډان موږ منده ورته وایي و په اردو سانډ ورته وایي بس دی هغه خواران د ځانه بیزاره کړ یا نه خوري مالا نه خوري اینه ګوره مالا نه خوري سارو زمبیریږي نه دی خوري چیز ده السلام علیکم خبره داسې ده چې سارا دا د راسره ده په موټر کې سارا وای ما تروک له بوزه شان را واخله سارو چیش په تروک کې در واخلم پاپړ در واخلم یا اوس کور ته ما دا ویلې چې مرغیانې را واخله اوس بیا وایي پاپړ را واخله نو اوس سارو بیا م کومه ده غوا بس اوس غوا د سخوندرې دي ګرده شان اوس په دې تور ښکاره کومه دروازه نه بنده ها راځه امینه اوس دا چرګ اخلي چیش اخلي سارو چرګ اخلي بل بل چرګ علاوه بل چیش اخلي هګۍ هم اخلي هګۍ اخلي چرګ اخلي دې ته هګۍ چرګانو ښکاره راځه کاکا سره روغبړ وکړه ورس روغبړ سره ای چوک دی ای چوک دی چوک دی راځه چرګان در ښکاره کړم راځه او هغه دی ګوره کښنی هغه سوی دی هغه دی منډه ولي راځه جوړ په خیر کوترې دې څه کړلې راسه ګردې نو ولې ما سره استیکول کړی ول هغه خو ده راته سارو مې دا راوستله اوس به چرګان دا یو چرګ دا چرګ غواړې که هغه چرګ غواړې کوم چرګ غواړې کوم یو هغه کښنی سوی ورسه کښني بچان یې دي ورسه الله های کښني سویان دي های څنګه چاچا سویان دي هغه دی هغه هغه دی هغه دی های چشته نیسې نیوی بیا درسم لاړ هله وینې درسم لاړې راځه اوس نور شان در ښکاره چرګه کښني چرګان به در ښکاره کوترې چیرې دا کوترې دي ماشاءالله ماشاءالله کوترې غواړې دا کوترې ای څنګه چاچا کوترې ماشاءالله غواړې ته اوس د تار وخېځه دا وینې څه راوړه تراکه دا به څه شي دا کوتر نه چیشته ده نه دی خوري خوري دي نه یا نه خوري مالا نه خوري نه ګوره مالا نه خوري سارو زمبیریږي نه دی خوري بیریږي ولې درته چرګان چیرې دي اکشنې پسونه چیرې دي چې اوس راغلي چیش ده؟ غوا ده ورځې واله راځه نور شان در ښکاره نور چیش در ښکاره امینه تاله ګل نه دی راغلی لا زه اوس ځمه ګل کللی دی کور ته د هغو کور به ګرځۍ کې دی زه اوس ورځمه ګل به هم راولمه هی چشتې هغه دی تریک کومه دی ورسه هی کښني پسوله ورسه نیسې نیوی هغه د ترکه تال ترکه کومه دی ورسه ورته هګۍ راکړه هغه د ترکه هغه خالات ورته هګۍ راکړه هغه دی اوس هغه نور غټ پسونه به مو اوس هارو ته ورښکاره کړم ورمنډې کړ الله احسان الله ودرې دا ستا پسونه ګوري الله ورمنډې کړ الله
پر منډې که نن ګل دله راولم اوس ورځمه څنګه دی یادېږي دی ګل ولې ته ګل خو زموږ یار و بچپن دی ګل ډېر یادېږي زه نن ورځم وله راولم یې ګل خو نوی تېر نه پاسي سارو اوس کوم پسه کې غواړې ته خو خپله دې کې ګرځې د ځانه دې پسه ورته جوړ ګایېږې نه ها کوم پسه کې غواړې کومه دی کوچنی پسه هغه دی کوچنی نانی هغه دی هغه دی بس بس دی هغه خواران د ځانه بیزاره کړه ودې وشتې وینېسه دغه وینېسه ومې نیوی دا بس راس وسوه راس ومې نیوی نو راس غواړې ته نو نه غواړې بس راځه راځه اوس دی ځي سارو نه ګایږي خوند نه پکوي بس دغه ما چې منډې ولې وګایږه نو او کشنی نانی دی دی کشنی نانی اوس دا دی حاجي هم را رسېدلی دی دا دی ناست دی ستاسو ملاقات به هم د حاجي سره در وکړم دغه دی حاجي السلام علیکم وعلیکم سلام حاجي ستا د زوی د واده ویډیو خو خلکو کتلې وله مبارکي درته وایي خلک خیر مبارک دی ګور دې مبارکي وي ما طرف ګور د ځوانانو ویلې ولې حاجي ته زموږ مبارکي ورکړه دا د ستې مبارکي خو مې ور ورسول حاجي اوس چیش راوستلي دي دا ځوانان باندې شام خو وینده شام خو دغه دې ورته ګوره آج موټر کې اوس موټر کې دې چیش راوستلي سیرلیان دي مندان سانډان ښه بل بالکل د رمې سانډان موږ منده ورته وایي په اردو سانډ ورته وایي ښه ورسه ویې ګوره هغه اوس چې هغه دوه دانې کوچني وري دي هغه د کوم نسل دی هغه هم د هغه کندهارۍ نسل دی ښه دا ګر دې ورته وګوره دا بیا کرغه ده جا سلام سره والسلام علیکم وای جاجا داسې یو جوړ راولاړ ته راځه کې فلم جوړ کړه راولاړ شه دا نو د حاجي لمسیانې پر حاجي باندې ډېر ګران هم دي بل دریم دې څه کړی هغه زما خیال پنځه وو ښه هغه دې نه دی راوستلی مالکه ته څنګه الحمدلله برمه څنګه شوه حاجي هغه میلمه بیا څوک دی دا د حیدرآباد دی نوم یې بختیار دی ښه دا د حیدرآباد میلمه دی بختیار یې نوم دی او د ده تعارف خو دې نو نه راته وایي دی نو کوچی دی داسې زموږ همسایه دی پروت صحیح پروسي دی نو زه به ورته د حاجي کم پسونه راوستلي هغه به تاسو ته در ښکاره کړم حاجي دا کم نسل وتول دا کرغ دی لیکن کراس دی دا وریم کراس ښه دا هم کراسه ده دا کراس باندې مې سر نه خلاصېږي دا ګوره کرغه ده دا دغه راسته او کرغ سره ګډ دي دا ته کراس وایي کومه اوس سپینه خونه و د غټ ښکاران سي دي ونه اوس دا ده نو یا ولې دا د هغه اوس ګړی دی اوس ګړی د رمې د رمې مخ دی مخی ورته وایي دا بیا چې دپاره دا مخکې روان دا خپله مخته کېږي و د یا مخته و خو ما راوستی اوس شپږ کاله یې عمر دی چې وګور تا ښکاره کړي و ما په ویډیو کې راوستی هغه نه هغه شپږ کاله عمر اوس یې اووم کال دی سکون دی بس شکر دی الحمدلله ښه وخت یې دی شوق هم دی رزق هم پراخ دی دغه نه راځي نیستي نه راځي مال هر څه ډېر ته اوس ګوره دا میله نه ده لګېدلې دنیا سره پر ناشته بالکل